وی چې د چا یو حاجتی او دا ذکر پکی اوئی او دا اللہ نے اغواڑی یا مصیبتی یا غمی او دی غواړي چې الله لري کی او دا ذکر پکې وایي رب العالمین د دې غم ختمي دا مصیبت لري کی د دې حاجت پوره کوي نه داسې دوه مخه دعا ده چې سړی چې ماته یادېږي نه وایي چې د مصایبو یعنی د مصیبتونو او مشکلاتو نه د نجات حاصلولو دپاره دعا د مصیبتونو نه او د غمونو نه د وتو د پاره دعا په بل تعبیر سره دې سي ووایه په یو چا باندې غم دی په یو چا باندې سخته ده په یو چا باندې مصیبت دی او هغه د دې مصیبت نه وته غواړي او نجات غواړي د هغې دپاره دعا یا ذکر چې دا قرآن کې ښوی شوی دی الله رب العزت ښولی دی دا خبره یاده کوي بار بار زه دا خبره کومه او بیا به بیانو چې دا خبره زمونږ ذهن ته صحیح پریوزي چې دا دنیا دا ځای د امتحاناتو دی او ځای د ابتلاعاتو دی او د مصیبتونو دی دا ځای د راحتونو نه دی نه د دمې دی او نه د همیشه د اوسېدو دی نو دلته همیشه اوسېده نشتی دلته همیشه راحت نشتی او دلته همیشه خوشحالیانې نشتی نو کله چې په دې خبره باندې ته پوه شي نو زړه کې به د یو اطمینان او سکون پیدا شي او صبر به د پکې پیدا شي او حوصله به د پکې پیدا شي او دا غم او مصیبت په دې به پوه شي چې دا یوازې په تا باندې نه دی بلکې څومره انسانان چې دنیا کې دي هغه ټولو دپاره دا خبره یو شان ده چې کله به غمي کله به خوشحالي کله به مصیبتي کله به راحت د دې مصیبتونو نه د وتو لار څه ده د وتو ډېرې لارې دي یوه لار پکې دا ده چې ته دغه دعا او ذکر ووایې کوم چې قرآن کې راغلی دی او انشاءالله د کتاب کې مستقل یو فصل هم را روان دی یو باب حدیثونه کې چې کوم اذکار او دعاګانې ښوی شوي دي د غم د ختمولو لپاره هغه د حدیثونو خبره دلته قرآني دعاګانې ذکر کیږي قرآني دعاګانې او اذکار هلته بیا ښه تفصیل لاسي د مصیبتونو نه د وتو دا لار غلطه ده کومه چې د ډېرو خلکو په ذهن کې ده چې راغلی به پې غمي او مصیبتي او دی د دې مصیبت نه وته غواړي د الله په نافرمانۍ سره دا نشي کېدی چېرته لکه د الله نافرماني څنګه یو سړي باندې مصیبت غټ دی غم پې راغلی دی او دی د جاهلیت او د کفر خبرې کوي نو په دې سره ګوره غم او مصیبت کمیږي نه بلکې زیاتیږي په تقدیر باندې اعتراضات په الله باندې اعتراضات هر ځای کې خوله وازې نیولي د شکوې شکایتونه بس جو مړ شوم بس جو ختم شوم او جو تباه شوم او جو لاړو او غرق شو او دا شو او دغه شو دا د مصیبتونو د وتو لار نه ده او دا د انسان بې وفایي ده د الله سره چې کله پې الله نعمتونه وکړي که نه نو دی وخت په وخت خلکو ته نه رایادوي یعنی الله چې ورسره دې طرف ته توجه ساتي الله چې ورسره احسان وکړي نو هغه احسان نه رایادوي هر چا ته لکه اوس الله ولا رزق ورکو نو دې هر چا ته دا نه وایي چې الله ماله رزق را کړی دی پراخ الله دا راکړو الله دا نه وایي چا ته او یاره بیماري ده او بس قرضې دي او بس مصیبتونه دي او بس غمونه دا بې وفایي ده چې هغه بېشماره نعمتونه ته نه رایادوي او یو غم او مصیبت راغلی چې به کوم خیر دی ستا دپاره هغه ته یادې هر چا ته یادې شکوې کې نو په دې طریقې سره غم کمیږي نه زیاتیږي د شاباس خلک وایي چې د غم کمیدو یا د ختمېدو یو لار دا ده چې ته سندرې او غزلې او ټپې واورې یا بعض وایي چې د چرسو سګرټ ورسره ولګي یا بله څه نشه وکړي نو دې سره غم ورکېږي دې سره غم نه ورکېږي دې سره غم زیاتېږي دا اوس د منلو خبره ده چې یو سړی د الله نافرماني کوي د ده غم دې ختم شي دا غم راوسته د چا کار دی
د الله ختمی به څوک د الله به ختمی نو چې هغه الله نه مني او بیا وایي چې رقم ختم شي اوس ته سوچ وکړو که نه یعنی کوم هغه کار چې هغه د الله نافرماني ده او غواړم چې دقه الله راله د هغه ختم کړي او نشي کېدی که ته دا غواړې چې د دغه غم نه وځي کوم غم او مصیبت چې الله راوستی دی بیا هم د دقه الله ومنه کوم الله چې دا غم او مصیبت راوستی او د هغه په لاس کې د دې ختمول شتي یو دا ذکر قرآن کې راغلی دی دا ذکر دا دعا د یونس علیه السلام په ژبه راغلی وه کله چې یونس علیه السلام مختصر چې تاسو ته دا پته چې دا ذکر هغه کله کړی او دا دعا یونس علیه السلام د خپل قوم نه خفه شو قوم یې نه منله ایمان یې پرې نه راوړو الله نینو علاقې ته لېږلی دی نو چې خفه شو د الله حکم ته انتظار ونه کو ولاړ پکار دا و چې د الله حکم ته انتظار کړی و چې الله څه وایي خفه شو لاړ کشتۍ کې سور شو بیا دغه کشتۍ وزن زیات شو فیصله په دې شو چې یو کس به ترې اوبو ته دان کړي نو هغوی چې قراندازي وکړو قراندازي وکړه نو په هغې کې د یونس علیه السلام نوم راووتو هغوی دا ډېر ښه سړی دی دا خو ډېر مخوریز او ډېر قدرمند سړی دی نو دی خو د سره داسې نشو کولی چې دی اوبو ته ور ودان کړي په دویم پیر بیا دغه نوم راوختو په دریم پیر بیا دغه نوم راوختو او که دوی هر څه کړی وی نوم به د یونس علیه السلام راختې ځکه چې عرش ورته دا فیصله کړې دوی دا فیصله د الله بدلولی خو نه شو اخر کې مجبور شو هغه بس صحیح ده زه تیار یم وروی د انګل اوبو ته لاندې یو مهی ورته په انتظار ولاړو او د هغه خېټې ته یونس علیه السلام لاړ الله دا خبره قرآن کې ځای په ځای ذکر کړې ده وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه وی د هغه په ګمان کې دا خبره نه و راغلې چې زه به په ده باندې تنګسیا راولم یعنی یونس علیه السلام په زړه کې دا خبره نه و راغلې چې دا ما چې کوم کار وکړو د الله حکم ته مې انتظار ونه کړو کیدای شي دې دلاسه الله په ما باندې دا خبره راتنګه کړي دا د هغه په ذهن کې نه و راغلی او د مهي خېټې ته ورغی هغه ځي کې الله وی فناده فی الظلمات نو د هغه تیرو نه د مهي د خېټې نه هغه اواز وکړو الله ته د مهي د خېټې تیاره بیا د اوبو تیاره بیا د وریځو تیاره د شپې تیاره او په دې دومره تیرو کې هغه رب العالمین ته اواز وکړو ما درته لږ ساعت مخکې وکړه چې مصیبتونه وتو لار دا ده چې ته د هغه چا سره رابطه مضبوطه کړي چا چې مصیبت راوستی دی دا په نورو قصو میسو نه کمیږي دا مصیبتونه او غمونه ګورئ نه دا چاته په بیانولو باندې کمیږي نه چاته نه د انسان دا طاقت شتي چې هغه یې دله کم کړي چې څو پورې الله نه یې غوښتلي او که یو کس تا سره څوک منډه به ووایي که نه نو دا م یو سبب دی چې الله ګرځولی دی ستا دپاره د ده په زړه کې الله اچولی چې تا سره منډه ووایي او دله دا طاقت الله ورکړی تا سره په دې غم کې منډه ووایي نو خبره ټول الله ته واپس کېږي او چې الله یې ونه غواړي نو په دې یو مخلوق نه چې دا ټول مخلوقات ځمکه اسمانونو کې چې څومره دي راجمع شي تا له څوک فایده نشي درکولی او نه تا نه څوک نقصان لرې کولی شي او نه تا له څوک نقصان درکولی شي چې څو پورې الله نه یې غوښتلي د هغه ځینې هغه اواز وکړو څه ووایي الله وایي فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دا آواز هغه الله ته کړو لا إله إلا أنت نشتی حقدار د بندګۍ مگر ته سبحانك ای رب پاکی د تا لره إني كنت من الظالمين یقینا یم زه د ظالمانو نه د خپلې خبرې اقرار یې وکړو چې ما له صبر پکار و اقرار یې وکړو الله ته عجزي راښکاره کړه ګوره الله رب العالمین داسې پوهه ذات دی چې دې ځای کې یونس علیه السلام دا نه دي ویلي چې ما د مهي د خېټې نه راوباسه ویلي دي نه دي ویلي خو الله پوه شو ته الله ته خپل غم او فریاد کوه الله به پوهېږي ته الله یادوه الله ته پته ده چې ستا په زړه کې څه حاجتونه دي که ته د حاجت بیان هم نه کړې الله ته پته الله ته ستا د
د دې تفصیل ضرورت هم نشته چې ته دا ووایې چې یا الله ما ته دا مسله ده ما ته دا نه نه د سره تفصیل مه بیانوه ته الله یادوه الله ته پته چې ستا په زړه کې څه دي او الله ته پته ده چې ستا کوم غم او مصیبت دی الله څه وایي هغه ایتونو کې مخکې فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله من واوري خبر داغه ونجيناه من الغم اكم غم کی چې پروت داغینه مرويستو الله وكذلك ننجي المؤمنين دقشن الله من مؤمنان د غمونو نرو بس دا ذکر چې کوم دی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ادینه زموږ خلک نه دي خبر اکثر خلک د دین نه دي خبر او حدیث کې دا راځي ان شاء الله د کتاب کې برام شي هغه حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د چا یو حاجتي او دا ذکر پکې ووایي او د الله نه وغواړي یا مصیبتي یا غمي او دی غواړي چې الله یې لرې کړي او دا ذکر پکې ووایي رب العالمین د ده غم ختموي دا مصیبت لرې کړي د ده حاجت پوره کوي یوازې صرف دا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نه داسې یو دوه مخه دعا ده چې یو سړی چې ما ته یادېږي نه که ته صرف دا وې د مصیبت په وخت کې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بس دا کافي ده الله ته پته ده چې ستا کوم مصیبت دی او ته څه ویل غواړې الله ته صرف دغه فریاد ورته کوه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او دا په هغه وخت کې یونس علیه السلام ویلی و چې د یعنی د وتو څه امید ظاهري چې حالاتو ته وګورې څه امید خو نه و د مهي خېټې ته یو سړی لاړ شي په دې کې پاتې څه شو امید د هغه تړلی شوی د الله سره و او داسې رب سره یې رابطه وساتله چې هغه هر قسمه لار پیدا کولی شي ستا د بچ کولو دپاره ګورې نه موسی علیه السلام له لار په دریاب کې وویسته ویستې و که نه وویسته هغه لارې وله ویستې او ګورې نه د موسی علیه السلام یې په هغه صندوق کې څنګه حفاظت کړه او ګورې نه ابراهیم علیه السلام له ګرم اور یخ کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې په غار کې څنګه ساتلی او بیا دې سې راځه نو کم رب چې دا کارونه کولی شي نو ستا د معمولي مصیبت او غم لرې کول هغه ته څه ګران خو نه دي خو مسله ما او تا کې ده که نه ما او تا خو ګیلې شروع کړو بعض پکې ولیاذو بالله د الله نه ګیلې شروع کړي ولیاذو بالله دا خبرې په خوله هم نه راځي خو دا خلک یې وایي الله موږ لیدلي او بس غوټې غوټې ژوند دی او سپک ژوند دی مړه دا څه ژوند دی دا څه ژوند دی دا څه خبره شو صرف دې دلاسې چې 2 روپۍ کمې دي صرف دې دلاسې چې یو ټیم روټۍ کمه شوې ده صرف دې دلاسې چې یو دړ پې راغلی دی معمولي تکلیف پې راغلی نن مې یو کس یو ماشوم هغه لیدو په د انټرنیټ کې چې وړوکی ماشوم او د یو خپې دومره و چې د یو کس د غټ سړي د اوچتولو نه وه هغه ټه خپو ته پرته هغه جړل وړوکی ماشوم او دا بعض به چې معمولي رزق کې څه کمی راشي مړه وي بس غوټې ژوندی کمیږي او زیاتېږي او ساده او کتبره کېږي شکر د الله نه ادا کوي نو دا غمونه مصیبتونه الله تر دې ختمول څه ګران نه دي خو ته د الله سره رابطه مضبوطه کړه او الله قرآن کې څه ومن یتق الله یجعل له مخرجا او څوک چې د الله نه یریږي که نه غوږو ته کېده څوک چې د الله نه یریږي ده ته الله لار اسانوي د مصیبت نه د وتو څوک چې د الله نه یریږي نو چې په تا کې تقوا نه او الله نه یادی او شکوې شکایتونه کوي او د الله نه په نافرمانیانو کې پروت نو ستا غمونه به د کوم ځای نه ختم شي نو دا یو لار دی د غمونو د ختمولو چې سړی دا ذکر وایي د مصیبت په وخت کې